المؤمنینو هر انسان دا سوچ وکړي چې ما د سبا ورځې د قیامت لپاره کومه ذخیره تیاره کړې ده. بیا ای مسلمانانو د خدای نه وډار شئ. خو په مسلمانو کې ګناه دي چې الله یې ډارې ورته چې د خدای نه وډار شئ او دی په دې پوه کوي چې څه کوې زه در باندې خبر یم. دین د امیر المؤمنین نه ده، دین د والی نه ده، دین د قمندان د امنیه نه ده، دین د پیر نه ده، دین د ملا نه ده، دین د الله ده. که موږ ته دغه خلک موجود وي د دوی د وړاندې ګناه نه کوو، د خپل استاد، د خپل پیر، د خپل پلار، د خپل امیر، د مشر د وړاندې نه کوو چې هغه کوم خالق ده چا منې کړي یو د هغه د وړاندې کوو. د خدای پاک نه چیرې پټېدی شو خو نه مو د پېژندلی. که موږ الله په صحیح معنا پېژندلی وای چې په هر ځای کې مې ویني، په هره خبر مې اوري، په هر حال کې په ما باندې قدرت لري او سخت عذابونه دي. ان بطش ربک لشدید دي، الله نیول ډېر سخت دي. هغه اور د جهنم چې دنیا اور دی هغه اویایمه حصه ده. که موږ یو وارې په ظاهري معنا زړه ته لوېدلی وای بیا به موږ ګناهونه نه کول. بله ورځ مې یو مجمع کې وویلې ما دا مسلمانانو ته زه حیران یم ولې موږ دې ته انتظار کوو چې یو وارې د امر بالمعروف لرګی راپسې کېږي او دوکانونه دې را باندې بندوي چې اذان وشو لاړ شئ جومات ته بیا پس دې هغه نه لمونځ کوو. یو وارې به امر بالمعروف والا موږ ته حکم کوي چې ګیره پرېږده بیا به پس دې هغه نه ګیره پرېږدو. د بلې ګناه نه به مو منې کوي بیا به یې پرېږدو. دا د بنده بندګان شو که د الله بندګان؟ د لمانځه حکم امیر المؤمنین کړی که الله کړی؟ دین د چا ده؟ 1440 کاله مخکې قرآن نازل ده. په هغه قرآن کې الله ویلي دي چې لمونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، حج کوه، جهاد کوه، علم کوه، تقوا کوه، د خدای نه وویرېږه. او هغه الله منې کړي چې غلا مکه، زنا مکه، قتل مکه، سود مکه، رشوت مه خوره، غیبت مکه، دروغ مه وایه. خو هغه الله منې کړي. هغه رسول الله ترجماني راته کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي اعفوا اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا المجوس. ګیرې اوږدې کوي، بریتونه لنډ کوي، د مشرکینو نه مخالفت وکوي. دا چې ګیره داسې قبضه کې د قبضې نه کمه لنډول او درخیلو هېڅ فرق نشته. نن په جامعه کې په 100 کې 90 کسان په دغه ګناه لګیا دي که نه دي لګیا؟ ولې د خپل خدای نه غافله یو؟ که وخت امیر راته لرګی راواخلي بیا د دوی د ډاره پرېږدو؟ نه، راشئ موږ تاسې دلته د خپل ځان سره د خدای په حکم باندې فیصله د ځان سره وکړو چې نور مې الله توبه ده د تېرو ګناهونه. خدای پاکه زه به نور کوشش د تا په دین باندې کوم بیا به نو په دغه اخلاص توبه باندې خدای پاک موږ ته تېر ګناهونه ټول معاف کړي، جنت به بیا راکوي د زور د لارې نه.